بسم الله الرحمن الرحیم. ایا پوهیږئ ولې الله تعالی مسلمانانو ته د قبلې د بدلولو حکم ورکړ او ولې دا آیات د امت وسط ستر ویاړ مسلمانانو ته ورکوي؟ راځئ د سورة البقره 143 آیات په ساده او ښکلي تفسیر پوه شو. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ژباړه: همدارنګه موږ تاسو یو معتدل او غوره امت وګرځولاست تر څو پر خلکو شاهدان شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم پر تاسو شاهد وي. موږ هغه قبله چې مخکې مو ورته مخه کول یوازې د دې لپاره وټاکله چې معلومه شي څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروي کوي او څوک ترې مخ اړوي. که څه هم د قبلې بدلېدل سخت امتحان و خو د هغو کسانو لپاره نه و چې الله تعالی ورته هدایت کړی و. الله تعالی ستاسو ایمان منځونه نه ضایع کوي. بېشکه الله پر خلکو ډېر مهربان او رحم کوونکی دی. د دې آیات شان نزول هغه دا و: کله چې مسلمانانو مدینې ته هجرت وکړ شاوخوا 14 میاشتې یې د بیت المقدس په لور لمونځ وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هیله لرله چې قبله د حضرت ابراهیم علیه السلام د کعبې په لور شي. الله تعالی یې دعا قبوله کړه او د کعبې په لور د قبلې د بدلولو حکم یې ورکړ. ځینو منافقانو او یهودیانو اعتراض وکړ خو الله تعالی په دې آیات کې بیان کړ چې دا د مؤمنانو د ازموینې لپاره و تر څو ښکاره شي چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کوي. د دې آیات تفسیر مفسرینو هغه په داسې ډول کړي: امت وسط مسلمانان داسې امت دی چې په هر کار کې د اعتدال، انصاف او توازن لاره غوره کوي، نه افراط کوي او نه تفریط. وهم پر خلکو شاهدان. د قیامت په ورځ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت د نورو امتونو په اړه شاهدي ورکوي چې د الله پیغمبرانو خپل پیغام رسولی و. دریم د قبلې بدلون. دا یوازې د لوري بدلون نه و بلکې د اطاعت او ایمان ستر امتحان و. څلورم الله ایمان نه ضایع کوي. هغه لمنځونه چې مسلمانانو مخکې د بیت المقدس په لور ادا کړي وو ټول د الله تعالی په نیز قبول دي. د دې آیات ځینې مهمې فایدې هغه دا دي: مسلمانان د اعتدال او انصاف امت دی. د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت د مؤمن نښه ده. د الله هر حکم کې حکمت وي که موږ په پوه شو یا نه. الله تعالی د خپلو بندګانو نیک اعمال نه ضایع کوي. د الله رحمت او مهرباني پر خپلو مؤمنو بندګانو ډېره پراخه ده. ګرانو ورونو او خویندو، دا آیات موږ ته یو ډېر لوی درس راکوي. الله تعالی موږ ته امت وسط یعنې د اعتدال، انصاف او غوره اخلاقو امت ګرځولی یو. نو زموږ دنده ده چې په خپل عبادت، چلند، خبرو او اړیکو کې له افراط او تفریط څخه ځان وساتو. کله چې د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم راشي باید د خپل عقل، خواهش او د خلکو د خبرو پر ځای د الله حکم ته غاړه کېږدو، ځکه د مؤمن بریا په اطاعت کې ده نه په مخالفت کې. همدارنګه باید باور ولرو چې د الله تعالی هیڅ حکم بې حکمته نه وي. که موږ د هغه په حکمت سمدستي هم ونه پوهېږو بیا هم باید په بشپړ ایمان یې ومنو، لکه څنګه چې صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم د قبلې د بدلولو حکم په سمدستي توګه ومانه، همداسې موږ هم باید د الله د هر حکم په وړاندې تسلیم شو. نو راځئ خپل ایمان، اخلاق او اعمال د قرآن او سنتو سره برابر کړو، د خلکو لپاره د نیکۍ بیلګه شو او د داسې امت برخه ووسو چې د قیامت په ورځ به د نورو خلکو لپاره شاهد وي. الله تعالی دې موږ ټولو ته د خپل دین په سمه توګه د عمل کولو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو د پیروي او د قرآن کریم د لارښوونو سره سم د ژوند کولو توفیق راکړي. که دا ویډیو مو خوښه شوه نو لایک، شیر او د قرآن درسونو چینل سبسکرایب کړئ تر څو د قرآن کریم نور ښکلي درسونه هم در سره شریک کړو. الله تعالی دې موږ ټول د قرآن په لار روان کړي. امین یا رب العالمین.